130 تن از جوانان از بخش‌های برنامه‌های کامپیوتر و فن بیان از مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی فارغ شدند. به گفته مسئولان، این برنامه‌های آموزشی در راستای ارتقای مهارت‌های مسلکی جوانان کم اقتصاد را اندازی می‌شود. غزنی ولایت اطلاعات فرهنگ ریاست د ځوانانو چتر امریت لاندې یو ښوونیز مرکز وجود لري چې د بېوزله ځوانانو د لاسنیوي او د مرستې په پار دلته وړیا درسونه ورته وړاندې کوي. په همدې لړ کې د 14 ځل لپاره نن یو ځل بیا 130 تنه ځوانان د کمپیوټر او د فن بیان په برخه کې فارغان کیږي. دا کورس په ټوله کې د هغه بېوزله ځوانانو لپاره د هغوی نشي کولای په ښار کې په لوړو پیسونو باندې زده کړې وکړي. جوانان فارغ شده از فراهم شدن زمینه آموزش ابراز خرسندی کرده و خواهان ایجاد فرصت‌های بیشتر علمی و آموزشی در آینده هستند. با فن بیان را آغاز کردیم. سخنرانی خودتر نمی‌تونستیم. فن بیان برای تمام افراد جامعه معاصر است، از دکاندار گرفته تا یک شخصی که دکتر است. اگر یک دکتر فن بیان خوب نداشته باشه نمیتونه مریضا را قناعت کسب کنه. یک دکاندار اگر فن بیانش خوب نباشه نمیتونه رضایت مشتری را کسب کنه. له حکومت څخه البته دغه غوښتنه ده موږ چې دوی باید په ریاست معارف باندې ډیر کار وکړي او ریاست معارف ته ډیر وخت ورکړي تر څو د علم او هغه د موږ علم او هنر تر نړۍ پورې ورسوي او نړۍ سره مو سیال کړي. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی همچنان می‌افزایند که در 14 دوره فراغت مرکز آموزشیشان به تعداد 3450 تن را از بخش‌های مختلف علوم عصری فارغ کردند که این امر گام مؤثر در راستای بلند بردن ظرفیت علمی جوانان در این ولایت به شمار می رود.